د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل له موره یو ده. په ننګرهار کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ډیر زبردست کارونه په نشت امکانات وکړل او د افغانستان نور والیان ورته حیران پاتې دي او ترڅنګ د ولسمشر غني افتخار هم وګرځیده. خدای دې داسې وګړي نور هم زیات کړي. ملګرو، ننګرهار کې ځین خلک وایي چې ما کورونا نه نیسي او بې قانوني کوله په ښار کې، نو له موره یو څه ورته ویلې. دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. د ننګرهار والي په افتخار ویډیو د سره حتما لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په فیسبوک کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې ځینې پوه او بې علمه شیخان وایي چې د کورونا وایرس په مسلمانانو اغیز نه کوي. میاخیل وایي چې که دا ډول کسان مو ونیول نو هرات ته د کورونا وایرس د ناروغانو د خدمت لپاره لیږو یا یې په ننګرهار کې له مشکوکو کسانو سره د خدمت په موخه کرنټین کوه. په هیواد کې ځینې دیني عالمان وایي چې مسلمانان په کورونا وایرس نه اخته کیږي او دا د الله تعالی عذاب دی چې یوازې په کفارو یې راوستی دی. خو د حج او اوقافو وزارت بیا د یادو کسانو خبرې بې بنسټه بللې دي او وایي چې د کورونا په څیر ناروغۍ پخوا هم په نړۍ کې تیرې شوي دي او په دې اړه اسلامي روایتونه هم موجود دي. بل طرف ته بل کار چې ټول والیان حیران کړي دي او د ولسمشر غني د تشویق سبب هم وګرځېده. د ننګرهار والي په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو افغانانو لپاره په ترخم کې یو کمپ جوړ کړ. ښاغلی شاه محمود میاخیل د یاد ولایت له امنیه قومندان او یو شمېر نورو ولایتي چارواکو سره یو ځای نن تورخم ته تللی و او هلته یې د تورخم دروازې د خلاصېدو په صورت کې راستنېدونکي افغانانو ته د قرنطین کولو پر چمتووالی کار کړی دی. نوموړي ویل چې که د امکان په صورت کې که د تورخم دروازه خلاصه شوه له پېښوره او نورو سیمو څخه راستنېدونکي ته به له تورخم څخه له 14 تر 21 ورځو پورې بلې سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او نه به نورو کورنیو او افرادو ته اجازه ورکول کیږي چې تورخم کې له قرنطین شویو کسانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه راستنېدونکي افغانان له ځان سره کورونا وایرس هم راوړ او له هرات سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو هم بد وایرس ولړه. ډیری هیوادوال نیوکه کوي چې حکومت له ایران څخه راستنېدونکي کډوالو ته په وخت لاسرسی ونه کړ ځکه خو هرات او نور ولایتونو د کووډ-19 ناروغۍ کوربه شول. د کډوالو او مهاجرینو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران څخه کابو 2 لکه افغانان راستانه شوي دي. په دوی کې یو شمېر هغه ورک کسان هم له هراته تیر شول چې له ځانونو سره د کورونا وایرس وړی دی. دا چې کومو ولایتونو ته لاړل او د دغه وایرس خطر یې په کومه کچه ورسره ولېږداوه لا هم معلومات نشته دی. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.